سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. په کوم قسم ښځو به نه مینېږئ. هسې خو نارینه له ټولو ښځو شکایت لري چې ګزاره ورسره نه کیږي، خو یوه ډله یې رښتیا هم د ګزارې نه دي. هغوی کومه څه دي، ځانګړنې څه دي او څنګه یې باید وپېژنو او ځان ترې وساتو. په دې خوندوره ویډیو کې تاسو سره په همدې اړه معلومات شریکوم، په دې هیله چې تر پایه یې وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اول هغه چې ډېرې حساسې دي. له حساسو څخه هدف هغه ښځې دي چې په یوه وړه مسله هم ډېرې ځورېږي او زړه خوري. داسې ښځو یا نجونو سره ګزاره ګرانه ده. ښه ده چې له داسې نجونو لرې اوسئ. دوی هم ځان ځوروي هم تاسې، او تل یې په عامه اصطلاح په تندي 14 لیکلي وي. داسې نجونې یا ښځې که هر څومره ښکلې، پوهې او جذابې وي، ګزاره ورسره نه کیږي. دویم هغوی چې زر اړیکې جوړوي. داسې نجونو او ښځو نه هم ځان ساتئ چې له پېژنګلو او اشنا کېدو سره دستي در سره ډېره مخته ځي او اړیکې ژوروي. د دوی دا نښه ښیي چې د کوم پټ او وار د مخې جوړه کړې ایجنډا په عملي کولو پسې راغلي دي او کار درته ګوري. نو هوښیاري وکړئ، د داسې ښځو او نجونو نه هم ځان وساتئ. دریم هغوی چې زیاته سیالي کوي. داسې ښځو سره هم ګزاره ګرانه ده. دوی په هر څه کې درته یو مثال راوړي او وایي هغه هغسې ده، دغسې ده او زه باید داسې نه اوسم. د ژوند بڼه، خوراک، څښاک، پوښاک او هر څه کې به سیالي او شریکي کوي. ستاسې وضعیت ته به نه ګوري او ملا به دې درماته کړي. نو دوی نه هم لرې ګرځئ. څلورم هغوی چې پیسه پرسته دي. پیسې د هر چا خوښیږي، خو ځینو ښځو پرې سم ایمان راوړی وي. داسې ښځو نه بیخي ځان لرې ساتئ. دوی تاسې نه، ستاسې پیسې غواړي، او که پیسې در سره خلاصې شي اړیکه هم در سره تماموي. هڅه وکړئ چې دوی نه تل لرې واوسئ او ځان ورڅخه وساتئ. دغسې ښځې مو نه په حیثیت صرفه کوي، نه په عزت او نه په شخصیت. هوښیار اوسئ، بیخي لرې ترې وتښتئ او امان ورڅخه وغواړئ. پنځم ځینې ښځې بیخي منفي فکر لري. دوی په هر څه کې خبرې لټوي، بهانه غواړي چې یو جنجال جوړ کړي او زړه در باندې تش کړي. دوی نه هم لرې تښتئ او ژوند ورسره مه تریخوئ. شپږم هغوی چې امریت در باندې غواړي. ښځه او نارینه باید د یو بل درناوی وکړي او د یو بل مشورې واوري او د یو بل لازمې خبرې ومني. خو ځینې ښځې بیخي داسې نارینه غواړي چې پوره امریت یې ومني او ځان پرې حاکم کړي. دوی غواړي د ژوند ملګری 40 ساعته دوی ته ځواب ګویه وي، خاوند یې په هر څه کې ترې اجازه وغواړي، وضاحت ورکړي او بالاخره بیخي د دوی په ولکه کې وي. داسې ژوند نو رښتیا هم ستونزمن دی. خدای مو ترې ساته، خپله هم ترې ځان ساتئ او داسې ښځو نه لرې تښتئ. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ در سره یې لایک کړئ، او که زموږ چینل کې نوي یاستئ همدا اوس زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.